السلام علیکم محترم ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې روغ جوړ وئ او د صحت جامې به ولرئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهري م غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره نن د فارسیپونو په اړه باندې بحث وکړم. مخکې د بحث نه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ. فارسیپونه یا عموما امبورونه چې د غاښ ویستلو لپاره استعمالیږي یا د اکسیډونشا لپاره استعمالیږي، دغه فارسیپونه عموما چې په یو کټ کې یا هم په یو بکسه کې راځي، 15 فارسیپونه پکې د لاندې ژامې او 15 فارسیپونه پکې د پورته ژامې لپاره. دا فارسیپونه چې دي دا د پورته ژامې غاښ ویستلو لپاره استعمالیږي یا د اپر جا ټوټ ایکسټراکشن لپاره استعمالیږي. عموما دا غاښ فارسیپونه د سټیل څخه جوړ شوي یا د اوسپنې. دا چې دی دا فارسیپونه چې دي په دوه ډوله، یو تل کېږي ډایرکټ فارسیپ او بل تل کېږي انډایرکټ فارسیپ. یو دا مستقیم د چپ لاس فارسیپ چې دی دا ډایرکټ دی، د ښي لاس چې دی دا انډایرکټ دی، یعنی غیر مستقیم دی. خو دا په انډایرکټ کې به هاف ډایرکټ دی، یعنی نیمه مستقیم. دا تاسو وګورئ د منحني په شکل باندې دی، یا منحني خط غوندې شکل یا هم ډیزاین لري. ګورئ نه پوره مستقیم دی نه غیر مستقیم. دا چې دی دا به پوره مستقیم دی، ته ډایرکټ فارسیپ هم ویل کېږي یا پوره مستقیم. چې ساختمان مستقیم خط په امتداد، دا به چې د انډایرکټ یا غیر مستقیم دی، چې امتداد د مستقیم خط پر امتداد نه لري. تاسو ګورئ کجی غوندې لري یا کوږوالی لري. دا فارسیپ دا هم چې د انډایرکټ دی یا غیر مستقیم دی، او دا هم چې دی دا هم ګوره انډایرکټ دی، خو دا بل ډیزاین دی یا په بل سټرکچر باندې دا جوړ شوی دی. دا هم انډایرکټ فارسیپ دی یا غیر مستقیم دی. تاسو ګورئ دا هم انډایرکټ دی. ګورئ نری نری څوکې لري، عموما لاندې ژامې غاښو ریښې په دې باندې ویستل کېږي یا هم ایکسټراکټ کېږي. نو دا چې انډایرکټ فارسیپونه دي یا غیر مستقیم فارسیپونه دي چې عموما د لاندې ژامې غاښ ویستلو لپاره دې نه کار اخیستل کېږي یا استعمالیږي. لومړی راځو دغې فارسیپونو ته، یا د پورته ژامې کوم فارسیپونه چې تاسو ته وګورئ دا هم هاف ډایرکټ دی یا نیمه مستقیم دی. ګورئ نه مکمل مستقیم نه غیر مستقیم دی، دا نیمه مستقیم دی یا هاف ډایرکټ دی. دا فارسیپ تاسو وګورئ دا هم چې دی دا نیمه مستقیم دی یا هاف ډایرکټ. دا هم د چې پورته ژامې غاښ ویستلو لپاره استعمالیږي، دا هم هاف ډایرکټ دی یا نیمه مستقیم. بلکې دا چې دی دا فول ډایرکټ دی یا هم پوره مستقیم فارسیپ دی ته موږ ویلی شو، چې دا هم د پورته ژامې سنټرال غاښ، لیټرال غاښ او د کینین غاښ ویستلو لپاره موږ دې نه چې کوو استفاده کوو یا دې نه کار اخلي. پورته ژامې کې ښي طرف سنټرال لیټرال کینین او چپ طرف سنټرال لیټرال کینین غاښونه په دې باندې موږ کولی شو چې وباسو یا هم ایکسټراکټ کړو. ګورئ په دغه شکل سره نیول کېږي. دا ځکه فول ډایرکټ دی پوره مستقیم چې د پورته ژامې غاښونه چې کله خوله خلاصه شي نو غاښونه مستقیما سیده واقع کېږي یا هم سیده ښکاري. نو په دې خاطر باندې د دې ساختمان هم چې دی سیده دی یا هم مخامخ دی. نو دې خاطر دې ته د فول ډایرکټ فارسیپ نه دې نه استفاده کېږي، هم دې نه کار اخیستل کېږي. فارسیپونه چې دي مخکې مې عرض وکړو چې دا د غاښ ویستلو لپاره استعمالیږي. دا فول ډایرکټ ما مخکې مې عرض وکړو چې دا د سنټرال لیټرال کینین غاښونه چې دي پورته ژامه کې د هغې د ویستلو لپاره موږ دې نه چې کوو استفاده کوو. په دغه شکل سره یې غاښ کې تطبیقوو چې یو نوکۍ د غاښ په لیبیل برخه کې راشي او بله په پلاټینم برخه کې راشي او بیا یې راوباسو یا لرې ایکسټراکټ کوو. دا چې د پورته ژامې غاښونو اول پریم مولر او دوهم پریم مولر غاښ ویستلو لپاره، البته وبښئ د مولر غاښونو غاښ ویستلو لپاره استعمالیږي، چې دغلته یو تیره غوندې نوکه لري چې دا نوکه په بوکال طرف ته واقع کېږي. که چېرته نوکه بوکال طرف ته او د بوکال غاښ طرف غاښ ویستلو لپاره یا د ښي طرف غاښ ویستلو لپاره کو چپ طرف ته د چپ طرف غاښ ویستلو لپاره استعمالیږي. ساختمان نظر هاف ډایرکټ دی یا هم نیمه مستقیم دی. په دې باندې پورته ژامې اول مولر دوهم مولر غاښونه کولی شئ دریم مولر هم پې وباسئ، خو زیاتره د اول مولر دوهم مولر غاښ ویستلو لپاره دې نه موږ چې کوو استفاده کوو یا هم ترې نه کار اخلو یا هم استعمالو. دا بل مولر تاسو فارسیپ چې دی د دې دغه نوکه چې ده یا دا میزابه چې کومه ده دا هم تقریبا دا په چپ طرف کې ده یا په دې بل طرف کې. ګورئ په دغه شکل سره دا د چپ طرف اول مولر دوهم مولر یا دریم مولر غاښ ویستلو لپاره موږ دې نه چې کوو استفاده ترې کوو یا هم ترې نه کار اخلو تر څو غاښ په ایکسټراکټ کوو یا هم خارجي کوو وباسو. دا د پورته ژامې دې ته روټ فارسیپ ویل کېږي چې پورته ژامې کله غاښ مات شي او ریښې الیول کې پاتې شوي موږ یې د دې په واسطه باندې چې کوو راوباسو یا دې په دغسې روټیشن حرکت ورکوو او اخراجوو یې، معنا دغه ریښه
د ساکټ څخه راوباسو. نو دا اپرجا روټ فارسپ دا نه بیا دې ته ویل کېږي ترډ مولر فارسپ یا وزډم فارسپ دې ته هم ویل کېږي. په دې خاطر چې تاسو ګورئ د دې ساختمان د هغې نه لږ اوږد هم دی او د ساختمان نظره یا جوړښت نظره هم ډیرک دی. نو دا د پورته ژامې ښي طرف یا چپ طرف د درېیم مولر غاښ ویستلو لپاره دې نه چې کېږي کار اخیستل کېږي. دا اپرجا ترډ مولر فارسپ یا وزډم فارسپ هم دې ته ویل کېږي چې د پورته ژامې وزډم غاښونه په دې باندې کولی شو موږ وباسو. که چېرته غاښ یو اکسرې مو ویستل او غاښ یوه ریښه لرله روټیشن حرکت ورکوو، که دوه درې ریښې لري بیا د سپنیشن او پرونیشن حرکت ورکوو، غاښ د خپل ساکټ څخه راوباسو. اوس نمبر د لاندې ژامې د فارسپونو دی چې د لاندې ژامې غاښونه پې ویستل کېږي. دا نو انډایرکټ دی. په دې باندې د لاندې ژامې سنټرال لیټرال او کینین غاښونه په دې باندې چې ایستل کېږي یا هم اخراجېږي. دا چې دی د لاندې ژامې هم په سنټرال لیټرال کینین ویستلی شو، هم پې کولی شو ریشه پې راوباسو یا ریشه پې خطي هغت لرې کړو. دا نه بیا د لاندې ژامې د پریمولر غاښونو لپاره دی. اول پریمولر دوهم پریمولر لپاره موږ دې نه شی کوو استفاده کوو. که چېرته موږ سنټرال لیټرال کینین غاښونه وباسو اول پریمولر او دوهم پریمولر، نو موږ به فارسپ ته د روټیشن حرکت ورکوو ځکه چې هلته یوه ریشه ده. که چېرته سپنیشن او پرونیشن حرکت ورکړو نو غاښ موږ نه ماتېږي. نو دا د سنټرال لیټرل غاښونو ویستلو لپاره دی او دا هم د پریمولر غاښونو د ویستلو لپاره استعمالېږي. اول پریمولر که دوهم پریمولر هر یو چې وي کولی شئ په دې باندې تاسو دا چې اکستراکټ کړئ یا دا غاښ د خپل ساکټ څخه رابهر کړئ. بل فارسپ په دې پسې چې کوم د دې باندې تاسو کولی شئ ریشه هم پې راوباسئ لاندې ژامې کې. دا نو بیا هم مولر فارسپ هم دی او پریمولر هم دی. که چېرته پریمولر غټو کولی شئ په دې باندې وباسئ او که چېرته د ساختمان نه وړوکې نو بیا کولی شئ په بل فارسپ باندې راوباسئ. دا نو بیا د لاندې ژامې د مولر فارسپونو لپاره تاسو وګورئ دا دوه طرف انډایرکټ دی د ساختمان نظره او دا چې دی دوه طرفه میزابه لري یا په دې څوکه کې یا پیک کومه برخه چې د دې کې دوه دانې دغه لري میزابې لري چې دا یو ښي طرف ته کېږي یو چپ طرف ته د دې شکل سره نیول کېږي. غاښ چې ونیو دغه سپنیشن او پرونیشن حرکت ورکول کېږي او بیا غاښ د خپل ساکټ څخه راایستل کېږي یا هم بې ځایه کېږي. نو دا د لاندې مولر غاښونو لپاره. دا فارسپ چې دی دا ریشه کش دی یا لور روټ فارسپ هم دې ته ویل کېږي چې لاندې ژامې ریشې چې کله پاتې په الیل ساکټ کې د هغې د راویستلو لپاره دې نه استفاده کېږي یا هم ترې نه کار اخیستل کېږي تر څو دا ریشې موږ د الیل ساکټ څخه راوباسو. نو دا د فارسپونو په اړه لومړی ویډیو چې د دې معرفت وشو فارسپونو یا د امبورونو په دې کې چې دا موږ ویل چې په د پاس ژامې لپاره دي او د لاندې ژامې لپاره. تر بلې ویډیو السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله صاحبانو. هیله چې روغ جوړ په صحت جامې به ولرئ. په نن ویډیو کې د ایکسټراکشن فارسپ دویمه ویډیو ده چې په دې ویډیو کې به موږ په عملي شکل سره یو غاښ د الیل ساکټ څخه راوباسو په هر فارسپ باندې چې موږ ویلي وو هغه ترسره کوو. لومړی تاسو وګورئ موږ فل ډایرکټ فارسپ په واسطه باندې مثلا د پورته ژامې چپ طرف ته سنټرال غاښ دی دا وباسو یا سنټرال انسیزر دی دا وباسو یا ایکسټرا کوئ. دې دپاره لومړی به تاسو د سونډ په واسطه باندې یا یو بل آلې په واسطه باندې دا مارجینل اوری د غاښ څخه جدا کړئ. چې کله هم د غاښ څخه دا جدا کړه پس د هغې نه به په ډایرکټ کلیواتور په واسطه باندې غاښ ونیسئ، ناروغ ته به مخامخ ودرېږئ او روټیشن حرکت به ورکړئ او ځان طرف ته به کش کړئ تر څو الیول ساکټ څخه غاښ په سمه توګه باندې راوځي یا خارج شي. په دغه شکل سره به ونیسئ. دې ته به سپنیشن او پرونیشن یعنې داخل او خارج حرکت نه ورکوي ځکه دا یوه ریښه لري او غاښ ماتېږي. نو روټیشن حرکت به ورکوي او ځان طرف ته به یې کش کوي، غاښ به د الیول ساکټ څخه راوځي. که چېرته لیټرال انسیزیف غاښ ویسته هم همدغه حرکت دی ځکه دا هم یوه ریښه لري، دغسې روټیشن حرکت به ورکوي او ځان طرف ته به یې کش کوي او د الیول ساکټ څخه به راخارج شي. که چېرته کینین غاښ هم تاسو ویسته همدغه فارسپ په واسطه باندې خو دلته به د فارسپ موقعیت ته لږ تغییر ورکوي. په سنټرال غاښونو کې د هغې پیک یا نوکې چې د فارسپ هغه پاس او لاندې وي او په دې پریمولر البته په کینین غاښ کې لږ تغییر کوي یعنې چپ او ښي طرف ته کېږي. په پریمولر غاښ چې وباسو ګورئ دا موږ په هاف ډایرکټ فارسپ باندې وباسو یا نیمه مستقیم باندې چې یو نوکه بوکال طرف ته او بله نوکه پلاټینل طرف ته تطبیقوو. دلته پورته ژامې کې ول پریمولر چې دا دوه ریښې لري نو سپنیشن او پرونیشن یعنې داخل او خارج حرکت ورکوي. ځکه ګورئ دا دوه ریښې لري، دې خاطر موږ دې ته سپنیشن او پرونیشن حرکت ورکوو. که چېرې دې ته روټیشن حرکت ورکوو نو دا ریښې چې دي دا ماتېږي ځکه دوه ریښې لري.
او دویم پریمولر چې د یوه ریښه لري نو دې ته موږ سپنیشن اپرنیشن حرکت نه بلکې روټیشن حرکت ورکوو او غاښ ساکټ څخه راوباسو. نو اول پریمولر ته سپنیشن او پرونیشن حرکت او دویم پریمولر ته د روټیشن حرکت ورکوو ځکه یوه ریښه لري. که چېرته تاسو ګورئ مولر غاښ وباسئ نو هغه مولر فارسیپ به راولئ چې ښي طرف ته د میزابه ولري نو میزابه د وکل طرف ته واچوئ او هغه فارسیپ به تطبیق کوئ. دې ته سپنیشن او پرونیشن حرکت ورکوئ یعنې یو داخل بل خارج د بل خارج سره به غاښ به بیرون راوځي. باید دلته به فارسیپ باندې ډېر فشار نه واردوئ ځکه چې د غاښ د ماتېدو باعث کېږي. که چېرته غواړئ دویم مولر وباسئ دویم مولر هم په همدې شکل سره یو خارج حرکت داخل حرکت د دویم خارج حرکت سره غاښ څه کېږي دا د الیل ساکټ څخه راوځي یا هم را بهر کېږي. نو په دې شکل سره به مولر غاښونه تاسو څه کوئ د الیل ساکټ څخه راوباسئ. که چېرته غواړئ د چپ طرف غاښ وباسئ نو هغه فارسیپ به راولئ چې چپ طرف ته میزابه ولري نو میزابه وکال طرف ته متوجه کړي فارسیپ به تطبیق کوي په دغه شکل سره او دې ته به هم سپنیشن او پرونیشن یعنې داخل او خارج حرکت به ورکړي او غاښ به د الیل ساکټ څخه راوباسئ. په دې شکل سره کولی شئ چې دویم مولر هم چې پورته جامې کې دا درې لیشې لري دوه وکال او پلاټینل طرف ته نو هم کولی شئ چې په همدې شکل سره راوباسئ یا خارجي کوئ. که چېرته دریم مولر غاښ موجود دی لپاره موږ ویلو ویزډم فارسیپ یا ترډ مولر فارسیپ نو بیا به دا راولئ تطبیق به یې کوئ. اکسرې وباسئ که یوه ریښه لرله روټیشن حرکت به ورکوئ که دوه درې ریښې لرلې نو سپنیشن او پرونیشن حرکتونه به ورکوئ او غاښ به راوباسئ. که چېرته مې اکسرې نه ویستلې هم زمان هم روټیشن حرکت ورکوئ هم پرونیشن او سپنیشن حرکت ورکوئ نو دې سره د غاښ ماتېدو چانس زیات هم وي خو په ډېر احتیاط سره تاسو کولی شئ دا حرکت ورکوئ او الیل هډوکي څخه غاښ رابیرون کړي. په لوور جای کې یا هم که چېرته به ښیپا پر ځای که چېرته یو غاښ تاج برخه کې مات وي او نیمې ریښې یا دغلته پاتې شي تاسې کولی شئ دا پرجا روټ فارسیپ په واسطه باندې چې دلته درې ریښې دي دا حرکت ورکوي سپنیشن او پرونیشن او غاښ د الیل ساکټ څخه را بهر کوي او راویې باسئ. په دغه شکل سره د اپرجا روټ فارسیپ یا پورته جامې ریښه کش په دغه شکل سره استعمالیږي. که یوه ریښه روټیشن حرکت به ورکوي که دوه درې ریښې وي هم زمان نو سپنیشن او پرونیشن حرکت به ورکوي او راوبې وباسئ. د لوور جا لپاره یا د لاندې جا لپاره موږ دغه انډایرکټ فارسیپ ویلو تاسو ګورئ تیرې څوکې لري اوږدې اوږدې البته که چېرې تاسو غواړئ سنټرال غاښ وباسئ لاندې جا دلته به د مریض مخامخ به تاسو ودرېږئ مریض مخې ته به ودرېږئ او لومړی به دغسې الیول د ورۍ شاوخوا به د جدا کوي دغه نه د غاښ نه پس د هغې نه به همدا انډایرکټ فارسیپ فارنسي سره دا به واچوئ تطبیق به کوي پس دې نه به روټیشن حرکت ورکوي یا دایروي حرکت ځکه دا یوه ریښه لري او پورته طرف ته به کش کوي غاښ به د الیل ساکټ نه راوځي. که چېرته د بل طرف سنټرال هم ایسته دې ته به هم دغسې روټیشن حرکت ورکوي. که چېرته لیټرال انسیزیف ایسته د دې طرف لږ به تغیر ورکړي موقع ته لږ به راتاو شي د مریض تنګ ته به شي او د الیول څخه به دا غاښ راوباسئ. که چېرته پریمولر غاښونه نو دې ته په حالت کې به تاسو عموما د ناروغ شاته به ودرېږئ چې ناروغ شاته به ودرېږئ دا البته کینین غاښ دی کینین هم کولی شئ په دې وباسئ که نسبتا غټ دی په دې فارسیپ هم کولی شئ ویې پریمولر لپاره به ناروغ شاته ودرېږئ او دغسې روټیشن حرکت به ورکړئ او الیل ساکټ څخه غاښ راوباسئ یا به اخراج کوئ. دویم پریمولر هم ایسته همدغه حرکت دی ځکه دا یوه ریښه لري نو چې یوه ریښه لري موږ دې ته روټیشن حرکت ورکوو او راوباسو. د مولر جامې د مولر غاښونو ویستلو لپاره البته د لاندې جامې تاسو به بیخي د ناروغ شاته به ودرېږئ د بکرسټ شاته به ودرېږئ ته شا طرف ته فارسیپ به تطبیق کوي دې ته به سپنیشن او پرونیشن حرکت یعنې داخل او خارج حرکت ورکړي ځکه دا دوه ریښې لري دې ته به روټیشن حرکت نه ورکوي ځکه ریښې ماتېږي. که دویم مولر هم ایسته همدې شکل سره سپنیشن او پرونیشن یعنې داخل او خارج حرکت به ورکوي غاښ به د الیل ساکټ څخه راوځي یا را بهر به شي. که چېرته دا ډیزاین فارسیپ درسته که دا هم کولی شو دې دپاره به تاسو ناروغ مخې ته ودرېږئ ځکه دا ساختمان بدل دی مخې ته به ودرېږئ ناروغ دې ته به سپنیشن او پرونیشن حرکت ورکوي او غاښ به د الیل ساکټ څخه را بهر کوي را وبې باسي. که چېرته یو غاښ البته د ښي چپ طرف پریمولر غاښ وباسي ناروغ مخامخ به ودرېږئ او پریمولر غاښ به چې کوي خارج به یې که چېرته اول پریمولري دوهم پریمولري اول مولري دویم مولري دلته به ناروغ مخامخ به ودرېږئ او لاس به ښي طرف ته تاو کړي د ناروغ او دغسې غاښ کې به فارسیپ تطبیق کې په دغه شکل سره او راوبې باسي. که چېرته تا جماعت لکه به فارسیپ نوکي داخل کوي
ښه به غاښ قوي ونیسئ بیا به یې راوباسئ. که چېرته دویم مولر غاښ و یا د وزډم غاښ هم په دغه شکل سره د پرونیشن او سپنیشن حرکتونو په واسطه تاسو کولی شئ د غاښ د لیل ساکټ څخه رابهر کړئ هم راوباسئ. دا و د فارسیپونو د استعمال طریقه. تر بلې ویډیو د خدای په امان.